السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو د دې پروژې ټول برابر او جوړ د صحت په جامو کې ورکړي. دوستانو د انرژي په جوړولو کې موږ تاسو د سشي د کوچ چې څنګه کولای شو په ډېر اسانۍ سره بغیر د کوم اپلیکیشن او سافټویر نه په ډېر اسانۍ سره خپل موبایل کې عکسونه او ویډیوګانې په ډېر اسانۍ سره هیټ کړو. یعنې تاسو کولای شئ چې بغیر د کوم اپلیکیشن نه بغیر د کوم اپلیکیشن نه او بغیر د مسافر نه تاسو خپل موبایل کې خپل عکسونه تصویرونه ویډیوګانې په ډېر اسانۍ سره بند کړئ. دوستانو ډېره ساده سمپل طریقه ده. زه چې دا ویډیو مو خوښه شوه که چیرې مو دا ویډیو خوښه شي د دې ویډیو لاندې کوم چې د سبسکرایب بټن ده تاسو ضرور ووهئ او سره خوا کې د غنجاني هم وټکوئ ځکه چې تر څو د هر ویډیو تصویر ټول مخکې تاسو ته ورسي. نو دوستانو زه ګورو چې څنګه کولی شو په ډېر اسانۍ سره ډېر ساده سره په خپل موبایل کې په اسانۍ باندې خپله ویډیو یا عکسونه هیټ کړو. دوستانو ټول مخکې راشئ له دې دا غواړو چې کوم فولډر یا کوم البم غواړو هغه هیټ کړو. دوستانو په دې کې تاسو وینئ دلته مختلف البمونه دي. زه غواړم مثال خبرې د حیران ای پرون چې کوم البم ده دا هیټ کړم. دوستانو تاسو وینئ دلته کې تقریبا داسې وښیه چې څلور پنځه تصویران دي. نو زه غواړم چې د حیران ای په نوم چې کوم فولډر ده د دې ځینې لرې کړم یا هیټ کړم هم چې دلته معلوم شي هم په مای فیس معلوم شي. نو دوستانو ټول مخکې تاسو راشئ مای فیس ته. کله چې تاسو مای فیس ته رالئ دوستانو دلته به تاسې په انټرنل سټوریج باندې کلیک وکړئ. کله چې دلته کلیک وکړو تاسو به دلته د خپلې خوښې فولډر پیدا کړئ. کوم فولډر چې تاسو غواړئ هغه کې دوستانو خاص مخکې ویلي چې زه دلته کې حیران ای په نوم چې کوم فولډر ده دا هیټ کړم. دوستانو ټول مخکې تاسو به باندې کلیک وکړئ. دوستانو تاسو وینئ چې کومه ډیټا چې هلته به تاسو ولې وه عکسونه هغه هم درغلم. دا فولډر غواړم زه دې نه هیټ کړم. دوستانو بیرته بیک ته وځم. ټول مخکې دوستانو ډېره اسانه لاره ده. تاسو به دلته راشئ په دې باندې به کلیک کړئ. دلته به تاسو ته ټیک مارک کله مو چې ټیک مارک دوستانو فاش کې درې ډاټې خانې یعنې دغه به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې تاسو دلته کلیک وکړو دوستانو دلته به تاسو په رنیم باندې کلیک وکړئ. په رنیم چې کلیک وکړو دوستانو دلته به تاسو د کومه رایټینګ علامه چې تاسو وینئ دا به تاسو دلته راولئ د ایچ نه مخکې. یعنې که ستاسو په ډلر کې مشکل دا ده چې دا یعنې دې کې به تنها چې کوم دی ایچ پي که تاسو وای وي ټي وي آر وي ای وي هر قسم خبره چې دلته هېڅ کومه خبره نه ده. دلته تاسو ډېر ساده صرف یو ډاټ ورکړئ. کله مو چې ډاټ وکړو دوستانو تاسو به په رنیم باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په رنیم باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو کوم فولډر چې هغه هیټ شو دوستانو هغه دلته تاسو وینئ په دې کې همدغه فولډر ده. دوستانو دغه کوم د دې کلر چې ده هغه د صفر ده وخت یعنې دا هیټ شول. دوستانو تاسو ووایئ چې دا خو دلته هم ښکاري دغه چې څنګه دا هیټ شو. دوستانو دلته موږ کارفایل دغه زوړ کارشتې باید کار کوو. دوستانو تاسو به دلته راشئ د سیټینګ نشان دلته چې کله تاسو سیټینګ باندې کلیک وکړو نو دلته موږ دوستانو دا اپشن چې ده شو هیډن یعنې تاسو وینئ که نه شو هیډن فیلز باندې موږ دا آن کړې ده. موږ غواړو چې دا د دې نه هم ایمیجز او هم ګالري خاص ایمیجز دي. نو دوستانو دلته به تاسې موږ دې باندې کلیک وکړو. کله چې دلته دې راشو دوستانو کوم فولډر چې تاسو په ښه په دلې هغه د دې نه هیټ شول. یعنې دوستانو تاسو خوښه کېږي دا چې تاسو کومه ډیټا چې هغه ایمیجز ته وي. دوستانو تاسو ډیټا چې کومه ده دلته دی هغه په موبایل کې ځان سیسټم کې فایل شوې ده. نو دوستانو زه چې ګورو په دلته کې چې کوم فولډر مو دلته هیټ کړی ده هغه موږ لیدلی شو که نه. نو تاسو به بیرته راشئ دلته به تاسو خپله ګیلري پیدا کړئ. دوستانو تاسو وینئ د ګیلري انټرفیس دغه ده چې کوم البم تاسو ما ښوولی و هغه البم د حیران ای په نوم باندې و هغه په دې کې نشي یعنې هغه ما هیټ کړو. نو دوستانو که چېرې مو ویډیو خوښ شوې وي ویډیو به لایک شیر کمنټ هم مه هېروئ. دوستانو په بله ویډیو کې به زه تاسو وښیم چې څنګه کولی شو کومه ډیټا چې موږ هیټ کړې ده هغه په ډېرې اسانۍ سره بیرته څنګه کولی شو خپل موبایل هغې هیټ ته راولو. دوستانو که ویډیو ناغږ شوې دې ته بخښنه غواړم. تر بلې ویډیو پورې بیا که زه ستاسو دپاره حاضرېږم. نو